بسم الله الرحمن الرحیم. د ژبو او ادبیاتو پوهنځي درنو محصلینو او درنو مینوالو، د پښتو ګرامر اړوند څلورم درس ته مو هرکلی کوم. زموږ د ننني درس موخې دي: تاسې به وکولی شئ چې خپلواک یا نامقید مورفیمونه تعریف او وپېژنئ، د خپلواکو او ناخپلواکو مورفیمونو ترمنځ توپیر تشریح کړی شئ، د نوم یعنی اسم تعریف په سمه او علمي توګه بیان کړی شئ، د نوم ځانګړنې او له زمانې سره یې اړیکه تشریح کړئ، د نومونو بېلابېل ډولونه لکه اسما، ستاینومونه، شمېر نومونه، نومځري سره وپېژنئ او دغه راز به وکولی شئ چې په جملو کې د نومونو بېلګې وکاروئ او تحلیل یې کړای شئ. خپلواک مورفیمونه. خپلواک یا آزاد مورفیمونه هغه دي چې مستقله معنا لري. دا مورفیمونه په یوازې ډول کارېدلی شي، همدارنګه ناخپلواک مورفیمونه هم په ځان پورې نښلولی شي. یعنی هغه مورفیمونه چې موږ په تیرو درسونو کې وویل، له هغو نه دا جلا یا مستقل یا دوهم ډول ده. لکه مورفیمونه موږ په دوه برخو ویشلي وو چې یو خپلواک او بل ناخپلواک. نو هغه ناخپلواک مورفیمونه چې وو هغه په دغو خپلواکو مورفیمونو پورې نښلي یا ترې مخکې وروسته راځي او نوې معنا رامنځته کوي یا دغو معناو ته تړاو ورکوي یو له بل سره. د خپلواکو مورفیمونو بیلګو ته وګورئ، لکه قلم، کور، کتاب. پرته له دې چې له دغو کلمو سره نورې کلمې راسي، دا په خپل ځان معنا ورکولی شي. لکه د ناخپلواکو مورفیمونو غوندې نه دي چې موږ له په، پر، ځي یا تون څخه معنا نسو اخیستلی، خو له دغو کلمو څخه بیا معنا اخیستلی سو. خو که له دې کلمو سره بیا هماغه ناخپلواک مورفیمونه وتړل سي، لکه تون کلمه له کتابتون سره بیا یوه نوې معنا رامنځته کوي. لکه کتابتون موږ هغه ځای ته وایو چې چېرته کتابونه لوستل کېږي یا ساتل کېږي او بیا خلک هلته مطالعه کوي. نو دغه قلم، کور، کتاب دا ټول خپلواک مورفیمونه دي چې خپلواکه معنا لري. په تیرو درسونو یا څپرکو کې موږ د ناخپلواکو مورفیمونو په اړه خبرې وکړې. په دې څپرکي یا درس کې موږ په خپلواکو مورفیمونو باندې خبرې کوو. په دې څپرکي کې د ګردانېدونکو مورفیمونو له ډلې څخه دغه لاندې څېړو یا یې مطالعه کوو یا یې تدریسوو چې هغه نومونه دي، ستاینومونه دي، شمېر نومونه دي او نومځري یا ضمیرونه دي. د آزادو مورفیمونو ډلې. په دې درس کې موږ د آزادو مورفیمونو دغه لاندې ډلې مطالعه کوو یا یې تدریسوو یا یې زده کوو. د نوم ډولونه او ګرداني اړخونه. دوهم، ستاینومونه او د هغو مطابقت. دریم، شمېر نومونه او د عدد او معدود اړیکه. څلورم، نومځري یا ضمیرونه او ورپسې به قیدونه انشاءالله زده کړو چې دا قیدونه، نومونه، ضمیرونه او ستاینومونه څنګه له خپل ستایل سوي، له خپل قید سوي، له خپل معدود سره ورته والی ښیي یا د هغه لپاره څنګه ګردانیږي او کوم څه باید موږ په پام کې ونیسو تر څو د موږ خبرې او لیکنې سمې وي. لومړۍ ډله د نوم پیژندنه ده. نوم هغه کلمه ده چې خپلواک مورفیم دی او مستقله معنا لري. دا د اشخاصو، حیواناتو، شیانو او پدیدو نومونه کوي یا نومونه څرګندوي. د نوم تعریف په دې ډول هم سوی ده چې نوم هغه کلمه ده چې د فعل په خلاف له زمانې سره مستقیمه اړیکه نه لري. دا د محسوسو او غیر محسوسو پدیدو د نومولو لپاره کاریږي. بیلګو ته وګورئ: قلم، کتاب، سړی، لرګی، پوهه، ښکلا، ویره. چې دا نومونه د نوم په بحث کې په بېلابېلو ډلو پورې تړاو لري چې وروسته به انشاءالله بحث پرې راسي. د نوم او زمانې اړیکه. نوم عموما له زمانې سره مستقیم اړیکه نه لري، خو په ځینو حالاتو کې د زمانې اغېز پرې کېدلی شي. لکه دغه بیلګې ته وګورئ: زلمي کار وکړ. دلته وګورئ چې دغه نوم باندې اصلا اغېزه سوې ده. د دغه نوم هغه خپل شکل چې ده هغه زلمی ده، خو که کله بیا دغه ډول په تیره زمانه کې کارول کېږي نو په نوم کې بدلون راځي چې نوم د زمانې له امله هم بدلون کړی ده. د نومونو ویش. نومونه په څلورو ډلو ویشل کېږي. لکه په سر کې مو هم د نومونو ډلې یادونه وکړله. په پښتو ژبه کې بیا دغه ګرامري توکي د نوم تر بحث لاندې مطالعه کېږي یا څېړل کېږي. لکه اسماء نومونه، ستاینومونه یا صفتونه، شمېر نومونه یعنی عدد او نومځري یعنی ضمیرونه دي. دغه بحثونه موږ په پښتو ژبه کې یا د پښتو ژبې په ګرامر کې د نوم تر بحث یا د نوم د ډلې لاندې راځي. نو د دې درس د پایلې په توګه ویلی شو چې نوم خپلواک مورفیم ده
چې پدیدې نوموي که څه هم له زمانې سره تړاو نه لري خو کله ناکله په پښتو ژبه کې په نوم باندې د زمانې اغیز هم کیږي. نو دا و د موږ د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې چې پر روانو درسونو کې به موږ د نوم او د خپلواکو مورفیمونو په بېلابېلو برخو باندې بحث وکړو. که په ننني درس کې له تاسو سره کومه پوښتنه وي له موږ سره یې شریکه کړئ. انشاءالله تاسو ته به د پښتو ژبې د ګرامر په بنسټ کره جوابونه درکول کېږي. الله مو روغ لره. تر بل درسه ښې چارې خوشحال اوسئ.